سوچ وکړه چې ته په یو داسې جزیره کې چې هغه کله دنیا پیژندلې نه ده او هلته په هر قدم باندې خطرې او هر یو اواز مرګ له پیغام ورکوي او دا صرف یو کہانی نه ده، دا یو جنگ دی. د کہانی اورېدو نه مخکې زما د چینل واچ ټایم برابرېدو والا دی خو سبسکرایبر کم دي. تاسو ته دا خواست دی چې دا چینل در سره سبسکرایب کې او دا ویډیو در سره لایک کې. د کہانی شروعات د یو جزیرې نه کیږي چې موږ ته ښیي چې دویم جنگ عظیم شروع دی او دې کې یو دوه جهازونه دې جزیرې ته راپریوځي، خو په دې جهازونو کې چې کم فوجان وو هغوی د پیراشوټ په مدد باندې ښکته راشي، خو موږ وینو چې هغوی دواړه په خپلو کې په جګړه شي او دې کې دا یو د ځنګل طرف ته منډه کړي نو دا بل هم ورپسې ورمنډه کړي، خو دې کې د یو دا بل مړ کولو والا او دې کې د یو عجیبه شان مخلوق لاس راښکاره شي، خو د هغه لاس ډېر زیات غټ وي او د دې عجیبه مخلوق کونګ نومي، خو چې دا دواړه دا کونګ څنګه وویني نو ډېر زیات ویریږي. او اوس په بل سین کې یو څو کاله پس موږ ته د یو جیولوجیست ټیم ښیي چې هغې کې یو بیل نومي سړي سره یو ملګری هم ښیي او هلته موږ ته پته لګي چې بیل د ډېر ریسرچ نه پس یو جزیره معلومه کړه او هلته د تلو دپاره هغه ته د ډېر فنډ ضرورت دی او دې کې دې د خپل باس نه د فنډ ډیمانډ وکړي او دا هغه جزیره ده چې کم موږ د مووي په سټارټ کې ولیده. نو دلته ورته بیل وایي چې دا یو ډېره زړه جزیره ده او دلته ډېر عجیبه مخلوق اوسیږي او بیل ورته وایي چې د دې جزیرې باره کې دنیا ته پته نشته، نو موږ له پکار دی چې بغیر د ټایم ضایع کولو دې جزیرې ته لاړ شو، خو دلته د دې دا باس د ده د آیډیا خوښه نشي او دې ته د فنډ نه ورکولو صفا انکار وکړي، خو بیل ډېر زیات زور په دې باس باندې روړي او ورته ووایي چې راشي هم دا جزیره تباه کول غواړي، موږ له پکار دی چې د هغې نه مخکې دې جزیرې ته لاړ شو، خو چې دا باس یې څنګه دا واوري نو هغه ولې د تلو اجازت ورکړي او ورله فنډ هم ورکړي. اوس خو ظاهره خبره ده چې بیل یوازې نه شو تللی، نو دی کې هغه یو ټیم جوړ کړي چې د هغې انچارج وي دی او ورسره ډېر زیات فوجان هم وي چې هغې کې موږ یو میجر هم وینو چې هغې کې یو لارې ښودلو والا هم هایر کړي چې د هغه جیمز نوم او جیمز سره یو جینۍ وه چې هغه به د دې هر څه تصویران به یې وښکل چې د هغې نوم میسن و. یو ورځ دې میټینګ کوي او دې میټینګ کې دا وایي که چېرته دې جزیرې کې ورک شو نو کم ځای کې به میلاویږو. اوس په بل سیل کې موږ ته یو غټه کشتۍ ښیي چې هغې کې هلیکاپټر هم وي او په هغه هلیکاپټرو کې به دې جزیرې ته ځي. اوس د سفر په دوران کې دوی ته پته لګي چې په کومه لار باندې موږ د هلیکاپټر په ذریعه ځو هغه لار د طوفان نه ډکه ده. نو دلته دا کسان دی بیل ته وایي چې موږ له نه دي پکار چې د هلیکاپټر په ذریعه باندې دغه جزیرې ته لاړ شو، خو بیل د دې دا خبرې نظر انداز کړي او خپلو کسانو سره په هلیکاپټرو کې کینی او هغه لار باندې روان شي، خو چې دې څنګه مخکې ځي نو دا طوفان نور هم زیاتیږي او داسې حالت ته راورسي چې اوس نه لګي چې دی بم بچي او د دې د هلیکاپټر بم بچي، خو په څه طریقه باندې اخر کار دې جزیرې ته راورسي. نو دې کسانو کې دا یو جیولوجیست وایي چې شاید دې ځمکه کې دا مخلوقات اوسیږي، نو دې په دې ځمکه باندې میزایل خطا کړي او هلته بلاست وکړي. اوس د هغه بلاست د وجې په دې ځنګل کې ډېر درز غوبل شروع شي او ځناوران اخوا دېخوا منډې شروع کړي. اوس اچانک یو غټه ونه د دې هلیکاپټر طرف ته ډېره تیزۍ سره را روانې او دوی څه ګوري د دې مخې ته یو غټ مخلوق ولاړي چې هغه کونګ وي او کونګ د دې بلاست د وجې ډېر زیات غوسه شي ځکه په دې باندې حمله وکړي او دې کې دا میجر په دې کونګ باندې د فایرنګ آرډر ورکړي چې څنګه په دې کونګ باندې فایرنګ شروع کړي نو فایرنګ د غوسې نه ډېر زیات لیونی شي او هغه د هلیکاپټر سره په دې باندې حمله شروع کړي چې دې وجې ډېر فوجان د خپل زندګۍ نه لاس ووینځي. اوس کونګ د هغه ځای نه لاړ شي او دوی په دوه ګروپو کې تقسیم شي. اوس د یو ګروپ کې د آرمي کسانی او په دویم ګروپ کې جیمز سره میسن او باقي کسانی. اوس چې د دې میجر ډېر زیات فوجان مړه شي نو هغه تمانچه روباسي او د بیل طرف ته ونیسي چې تا موږ دلته ولې راوستو. نو بیل دلته د میجر ته وایي چې دا ځمکه خوړو زمونږ ونه زمونږ نه مخکې په دې ځمکه باندې ځناور اوسېدل او داسې مخلوقات اوسېدل چې هغه لا تر اوسه پورې موږ لیدلي هم نه دي. او دې کې ورته بیل یو قصه شروع کړي چې یو ورځ ما په کشتۍ کې سفر کولو او د اوبو نه ډېر غټ او عجیبه مخلوق راووتو او په موږ یې حمله وکړه، خو په هغې کې صرف زه بچ شوم او زما نور ټول ملګري مړه شو او چې زه واپس لاړم او ما دا خبرې دغه خپلو کسانو ته کولې نو چا هم زما په خبره باندې یقین نه کو او دا هغه روز نه ما دا سوچ وکړ چې دا په خپله په دې شیزونو باندې ریسرچ کوم او لږ 30 کاله پس ما ته د دې جزیرې باره کې پته ولګېده او زه به دې دنیا ته وایم چې داسې مخلوقات هم شته چې هغه لا تر اوسه پورې نه دي ختم شوي او ډېر زر هغې به په دې دنیا باندې قبضه وکړي. دې وجې دې نه مخکې موږ به هغې پیدا کړو او هغه به په خپل کنټرول کې کړو. اوس دې میجر ته پته ولګي چې د هغه یو فوجي غیب دی نو هغه د خپل ټیم سره د هغه فوجي په تلاش کې روان شي او په روانه کې د دې یو فوجي ډېر خوفناک طریقې سره مرګ وشي او موږ څه وینو یو غټ جوله چې د هغه دلته کور وي او ډېر زیات خوفناکه وي او هغه د نورو جولاګانو نه ډېر بدل وي او هغه اچانک پر ټولو فوجانو باندې حمله کول شروع کړي، خو میجر دا جوله اولي او مړ یې کړي
او دا ځنګل د یو ډیر عجیبه مخلوقاتو نه ډک دی. اوس دی بل طرف ته مونږ ته هغه فوجي خي چې هغه د خپل ټیم نه روک شوی او هغه یو سین کې ولاړ دی وبس کی چې دی کې هغه سویني کونګ را روان دی په سین کې او په دې کې په کونګ باندې یو غټ اکټوپس حمله وکي او هغه پوره طریقې سره گیر کی. خو کونګ ډیر زیات طاقتور هغه اکټوپس رونیسي او جمدی وخوري. بل طرف ته مونږ ته د جیمز ټیم خي چې هغه مخ روان دي. خو د دې مخ ته یو بل ډیر غټ مخلوق راشي. هغه یو ډیر غټ سانډاوي او دی ډیر زیات ویریږي. خو د ډس کول نه مخ کې دوی دا ګوري چې مونږ ته نقصان را رسي کو نه، خو هغه دوی ته نقصان ونه رسي او د هغه ځای نه چوپ چاپ لاړ شي او دوی اوس د هغه ځای نه روان شي او په روانه کې د دې مخ ته د ځنګلي خلکو قبیله راشي او هغه جیمز او د جیمز ټیم نه غیر چاپیره ودرېږي. خو چې هغه څنګه په جیمز حمله کوي او د یو داسې سړی راشي چې جیمز داغه په خبره پويږي او اصل کې دا هغه سړی چې کله موږ د کہانی په شروعات کې هغه دوه فوجانو هغه کې دا یو بچو او دی نه پس دی دا کسان د قبیله تراولي او دا فوجي ورته دا ووي یو څو کال مخ کې ما سره یو بل قسم مونږ دلته غیر شوی او دا هغه وخت مونږ هم دلته وسیګو. دا فوجي ورته وایي یو کرولر سکل نومي کریچر چې هغه د ځمکې د لاندې اوسېږي هغې زما د مرګر ډېر دردناک طریقې سره مړ کړی دی او هغه د کونګ هم دشمنان دي. خو دا فوجي ورته وایي چې دی د هغې وخت نه په ځمکه کې اوسېدل او چې څنګه تاسو دا میزایل بلاست کې نو هغې د ځمکې نه بهر راووتل او ورته دا م وایي چې کونګ زموږ حفاظت کوي او که هغه تاسو مړ کو نو بیا به زموږ حفاظت څوک کوي. او اوس د جیم ټیم سره ډېر کم وخت و د هغه ځای ته د تلو دپاره نو دی کې ورته دا بوډا فوجي وایي چې پیدل تلو کې به ډېر ټایم لګي او زه به تاسو له یو کښتۍ درکم. دې نه پس دی هغه کښتۍ له راولي او دی هغه کښتۍ سمول شروع کی او په دې دوران کې میسن وویني چې په یو سنډا باندې هلیکاپټر پروت دی او د هغې د وجې هغه سنډا نشي پاسېدی. نو میسن ورشي د هغه هلیکاپټر درکولو کوشش کوي خو هلیکاپټر هغې نه نشي درکېدی ځکه چې هلیکاپټر ډېر غټ وي. خو په دې کې کونګ راشي او هغه هلیکاپټر لرګي او په اوله کې میسن ډېره زیاته ویریږي. خو میسن دا سوچ کوي چې یو مخلوق د ځناورو دپاره دومره رحمدلی نو هغه به انسان څنګه مړ کوي. خو اوس په بل سین کې مونږ ته هغه فوجي ښیي چې هغه د خپل ټیم نه روک شوي خو هغه یو داسې ځای باندې کیني چې هغه یو ونه ني هغه هم یو عجیبه مخلوق وي. خو چې څنګه دا فوجي دا وویني نو په دې عجیبه مخلوق باندې ډزې شروع کي او دلته دې څه ګوري چې هغه عجیبه مخلوق د بل څه د یارې د وجې د هغه ځای نه تښتي. خو چې دې څنګه شاته وګوري نو هغه سکل کرولر وي او د شاته کتو نه مخکې دا سکل کرولر دا فوجي مړ کي. اوس بل طرف ته ښیي چې د آرمي مخکې تلو دپاره بالکل تیار او د جیمز د ټیم هغه کښتۍ هم سمه شي او دی د دې قبیلې د تلو نه ډېر زیات خوشحالي خو دې ته څه پته وه چې دی د مرګ خولې ته روان دي. اوس دوی مخکې رواني او په دې دوران کې او یو عجیبه مرغۍ راشي او یو سړی ځان سره اوچت کي او چې څنګه جیم په دې باندې ډزې کوي نو په کتو کتو کې هغه سړی ټوکړې ټوکړې کي خو دوی سمونه کي او په خفګان سره دی هغه کښتۍ ته واپس ننوځي. اوس لږ څه وخت پس میجر ته د جیمز ټیم میلو شي نو دی کې دا میجر دی جیمز ته وایي چې زما یو فوجي غیب دی او د هغه د تلاش کولو دپاره موږ له د مغرب طرف ته تلل پکار دي. نو دی کې ورته دا بوډا فوجي وایي هلته تلل داسې لکه په خپله مرګ له دعوت ورکول دي. خو دا میجر د چا خبره مو نري او هغه خپلو کسانو سره هغه طرف ته روان شي. اوس په تلو تلو کې دی یو داسې ځای ته ورسي چې هلته تش غټ غټ اډوکي دي او غټې غټې کوپړۍ پرتې دي او دی کې یو کس سګرټ څکي چې هغه سګرټ لاندې خطا کي او چې څنګه سګرټ لاندې خطا کي نو هلته اور ولګي او یو غټه دماکه وشي او دې دماکې سره د سکل کرولر راویښ شي او په دې باندې حمله کول شروع کی. خو دوی هم پې فایرنګ شروع کی خو په هغه سکل کرولر باندې ډزې اثر نه کوي او دې کې د یو سکل کرولر د خولې نه یو کوپړی راپریوځي چې هغې سره یو لوکېټ هم او دا لوکېټ د هغه فوجي وي چې هغه د دې نه روک شوي او په دې کې جیمز پوه شي چې هغه فوجي د سکل کرولر خوړلی دی. اوس په دې باندې د هر طرف نه حملې وي او دوی له د دې نه تښتېدل هم ډېر زیات ګران او دلته هر طرف ته شین ګیس خور شوي او دوی دپاره د سکل کرولر ختمول ډېر زیات ګران شي. خو دوی دې کې یو اور والا مشین راوباسي او په څه طریقه باندې هغې وسوځي او د هغه ځای نه لاړ شي او دې نه پس جیم دې میجر ته وایي چې ستا هغه فوجي مړ شوی دی او هغه لوکېټ ورته وښیي. نو چې میجر دا لوکېټ وویني نو ډېر زیات غوسه شي او ورته ووایي چې زه به اوس کونګ نه پرېږدم. نو دې کې ورته دا ټول وایي چې دې کې د کونګ څه قصور نشته او کونګ خو زموږ حفاظت کوي او که تا کونګ مړ کو نو سکل کرولر به مونږ مړه کي. خو دلته میجر د دې دا خبره نه اوري او دوی واپس په دوو ټیمو کې تقسیم شي. اوس یو شپه جیمز او میسن د غر یو څوکې ته راوخیږي چې هلته کونګ هم راشي. خو میسن په یره یره د کونګ طرف ته د لاس مخکې کي خو کونګ ورته سم ونه وایي. نو چې میسن دا وویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه دا وایي چې کونګ کافي ښه مخلوق دی. اوس دې بل طرف ته مونږ ګورو چې د میجر په دې جزیره کې
ډیر زیات بمونه فټ کړو او هر طرف ته دماکې شروع شوې او چې څنګه کونګ دا وویني نو په هغې حمله کول شروع کی ځکه چې د کونګ حساب سره دی دا جزیره ختمول غواړي خو اور دومره زیات چې دا کونګ بېهوشه شي او دلته دا میجر د خپلو کسانو ته ویل چې نور هم دماکې وکړي خو دې کې جیمز راشي او د دې میجر مخې ته ودرېږي او ورته ووایي چې د کونګ د وجې موږ اوسه پورې جمدي یو او کونګ زموږ دشمن نه دی او جیمز ته وایي چې آخر زه تا څنګه پوه کړم خو دا میجر د ده دا خبره نه مني او ورته ووایي چې دا ټوله ځمکه زموږ ده او موږ د دې نه ښیو او دې له مرګ پکار دی او اوس د دې د خبرو دوران کې یو غټ سکل کرولر د دې اوبو نه راوځي او په دې باندې چې څنګه حمله کوله او دې کې کونګ هم په هوش کې راشي او دې کې د کونګ او د سکل کرولر ډېره زیاته غټه جګړه وشي او دا جګړه تر سهاره پورې وي اوس بل خوا دا فوجان په دې سکل کرولر باندې ډزې کوي نو سکل کرولر کونګ پرېږدي او په دې باندې حملې له رامنډه کړي او کونګ چې کم دی هغه زنځیرونو کې نښتې دی او دې کې یو فوجي هغه بمونه راوباسي او هغه دا سوچ کوي چې دا سکل کرولر به ما وخوري نو د ده په خوله کې به دماکو شو دی به مړ شي خو دا سکل کرولر ډېر چالاک وخیږي او هغه په لکۍ باندې دی ډېر تیزۍ سره ووایي او هغه یو غر سره ټکراو شي او ډېره زیاته غټه دماکه وشي او دا سکل کرولر په دې نورو کسانو چې څنګه حمله کوله نو دې کې کونګ هم راپاسي او کونګ دا سکل کرولر راونیسي او رایې کاږي او دې کې میسن یو غر ته وخیږي او یو فلیر ډز کی چې هلیکاپټر ته پته ولګي چې موږ دلته یو خو د دې جګړې دوران کې او دا میسن د دې غر نه دی اوبو ته وغورځي او اوس کونګ پوره خپل طاقت سره د سکل کرولر سره په جنګي او دلته کونګ ډېر زیات غوسم شي او دې سین نه پته لګي چې اوس سکل کرولر بچ کېدو والا نه دی او هغه د سکل کرولر د جبې نه ونیسي او ټوله جبه ورله راوباسي او د سکل کرولر دا بوډي په منځ اوښلی او دې سره سکل کرولر هم مړ شي او اوس کونګ دا میسن هم د اوبو نه راوباسي او د خپلو کسانو ته په حواله کي او اوس دا کسان خپل ځای ته واپس لاړ شي او چې دا کوم بوډا فوجي هغه هم دې جزیره کې د 13 کالو نه هغه هم د خپل خاندان له لاړ شي او خپلې ښځې او خپل زوی سره میلو شي او ډېر زیات خوشحاله شي او دې سره دا کهاني ختمه شي که ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ